د هیواد د آبادی یو ښه خبر دا د داخلي انجینرانو په مټ باندې کیږي دا میش برابرېږي د دې ترمیم هم دلته تاسو به کوئ فابریکه به ته په شکل چالان شي ان شاء الله چې دغه شګې جر کړی دی خراب کړی دی خوړلی دی یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مشئ راغلی یو د هیواد د آبادی په یو خبر پس هیواد د آبادی خبر بیا دا دی چې تقریبا د 13 میاشتو راهیسې چې د کونړ ولایت د مناګي برېښنا کوټ بندو اوس د رغېدو چارې پیل شوې دي راغلی یو د کونړ ولایت د برېښنا په ریاست کې او دلته به د برق د مسؤلینو سره په دې اړه غږیږو چې د مناګي د برېښنا کوټ کارونه تر کوم ځای رسېدلي دي لیدونکو نو راغلو د برق رئیس صاحب حاجي صاحب شهاب الدین یاسر را سره دی د دې نه به د مناګي د برېښنا بند په اړه یو څو لنډې پوښتنې لرو لومړی خو رئیس صاحب ستړي مه شئ او ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ رئیس صاحب که راته ووایي چې دغه بند چارې د داخلي انجینرانو لخوا په مخ وړل کېږي که د خارجي انجینرانو لخوا کارونه چې کوم دي نو دا د داخلي انجینرانو په مټ باندې کېږي دا داخلي موږ په خپله باندې څارنه کوو او زموږ خپل افغانان دي زموږ مسلمانان دي او موږ په خپله باندې افغانستان خپل انجینران په کار کې خپل شرکت ورکړو رئیس صاحب دغه برېښنا کوټ کارونه تر کومه حده رسېدلي دي بس په سلو کې به یو 2% وسیله شوي یو یا 15% ځکه چې اوس دا کار وشروع شوی دی خو لکه په یو قسم لا به د 50% هم زیات ځکه چې کانال هغه ختم شوی دی د کم د برېښنا کوټ د ماشینان چې هغه ټول سپورډ شوی دی په اوس اصل خبردار چې دی په بیرته هغه ترمیم وخت نیسي ماشینان ترمیم وخت نیسي نو کوس موږ یو چې لږ پیسې ډېر پیسې شوی دی په هغه وخت ونیسي نو بس دا کارونه شوي ان شاء الله چې نږدې وخت کې امکان لري چې برابر شي د خیر سره دغه کوم ماشینونه چې دغه ترمیم خو په داخل په افغانستان کې کیږي کابل کې کیږي کابل ته به ځي د خیر سره رئیس صاحب که دا راته وي چې برېښنا د ژوند له یو مهمو ضرورتونو څخه ده د کونړ ولسوالۍ ته څومره ډاډ ورکولی شي چې په څومره وخت کې به د برېښنا سره بېرته وصل شي نو موږ خپلو شریفو ولسو ته او خپل د کونړ مخورو مشرانو ته موږ دا اطمینان ورکوو خو بیا هم د حکومت کارونه دي او څه ځنډ او دغه پکې مشکلات پکې را پیدا نه شي نو انشاءالله چې یو 3 میاشتې 4 میاشتې به انشاءالله ایله ونیسي ځکه بیا هم اوس موږ جد خبره وکړو دا کارونه درانه کارونه دي یو څه وخت نیسي او ټول د ترمیم کول غواړي هم د کاناله پورې هم د برېښنا کوټه پورې ټول ترمیم کول غواړي یو څه کار سودمند دی خو بیا هم کېدای شي چې زر دا مسله حل شي د خیر سره ډېره مننه رئیس صاحب تا ته ښه وغواړو موږ به د لیدونکو سره نور د مناګي د برېښنا کوټ نه دغه نږدې نه به ورته هغه وښایو تاسو ته ښه وغواړو رئیس تاسو نه هم ډېره مننه چې په دې وخت کې د روژه کې په دې وخت کې تاسو راځئ موږ سره مرکه وکړو ستاسو نه بیا هم مننه ډېره مننه درنو لیدونکو نو راورسېدلو د مناګي برېښنا کوټ ته ورځو او په دې برېښنا کوټ کې به له انجینر صاحبانو سره د دوی د کار په اړه خبرې کوو چې د مناګي د برېښنا کوټ کارونه تر کوم ځای رسېدلي دي او په څومره وخت کې به دا
برېښناکوټ د نیمه کارونه پای ته ورسیږي. لیدونکو نو راغلو د مناګي برېښناکوټ ته او د دې ځای چې کوم عمومي انجینر دی د هغې سره خبرې کوو. انجینر صاحب ستړی مه شئ او که راته ووایئ چې ستاسو نوم څه دی؟ زه انجینر بلال احمدي نومېږم او تاسې ته ښه راغلاست وایم او خوشحاله چې تاسې زموږ خواته راغلی، زموږ پوښتنه مو وکړه او د دې پروژې مدیر یم. انجینر صاحب که دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي چې په دې باندې د ترمیم کارونه هم بېرته شروع کړي دي او څومره وخت نور پاتې چې دا کارونه سرته ورسېږي؟ د دې کار د شروع تقریبا دغه میاشت برابرېږي او کارونه په شدت او صورت جریان لري او انشاءالله امید هم شته چې په راتلونکي نږدې وخت کې به د فابریکه چالان او د سعدآباد ښار ولسونه به د برق نه برخمن شي. انجینر صاحب دغه برېښنا چې کومه وه 2 میګا واټه وه یا 2.5 میګا واټه وه، د دې ظرفیت به اوس هم هغومره وي که د ستاسو د ترمیم څخه به دا ډېر شي یا به کم شي؟ نو د تولید ظرفیت یې همغه 2.1 میګا واټ دی او انشاءالله هغه ستونزې چې کومې رامنځته شوي او د دې سبب شوي د فابریکه ودرېږي هغه به انشاءالله حل شي او د فابریکه به بېرته په شکل چالان شي انشاءالله. انجینر صاحب دا د دې برېښناکوټ مسؤلیت مخکې هم تاسو سره و که اوس تاسو ته وسپارل شو؟ دا چې د شروع نه د دې برېښناکوټ د یو شخصي شرکت په غاړه و، کارونه یې هغوی مخکې وړل. اوس دغه یو کال کېږي تقریبا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې باندې خپله د افغانستان برېښنا شرکت کارونه شروع کړي دي او کارونه یې موږ خپله مخکې وړو. موږ د رئیس صاحب نه هم دا پوښتنه کړې وه خو د هغې کې ستاسو نه هم دا پوښتنه کوو دغه کوم ترمیمات چې روان دي دا تاسو هم د افغاني انجینران یې وایي که د خارج نه سره کوم انجینران شته دی یا د انټرنیټ د لارې یا مستقیما هغوی دلته دي که نه تاسو همداسې په خپل دا ترمیم کوئ؟ نو اوس د ساحې کار انشاءالله د افغانستان د برېښنا شرکت د خپلو متخصصینو او خپل داخلي انجینرانو په واسطه روان دی، جریان لري او انشاءالله ضرورت به دې ته نه پیدا کېږي چې د خارج نه موږ د چا نه کومک وغواړو او د هغوی په مرسته دا کارونه بیا روان کړو. نو انشاءالله داخلي انجینران دا کولی شي دا کار مخکې یوسي. او انجینر صاحب دغه کوم که فکر دی مخکې به دی دغه برق برېښنا به یا د ترکیې نه بندېدله چې دې باندې یا لوډ ډېر دی یا کم دی داسې یو څه مشکلات به کول، هماغه کوم سیستم چې هغه تاسو خپل لاس کې اخیستی اوس؟ نو انشاءالله هغه مشکل به آینده کې نه پیښیږي، هغه یو ټکنیکل سپورټ او د هغه وخت ضرورت و، په هغه سره دا کارونه کېدل. اوس به انشاءالله هغه ستونزه نه رامنځته کېږي او انشاءالله هر څه به زموږ په خپل لاس کې. لیدونکو دا چې انجینر صاحب یو څو تخنیکي کارونه پسې ځي سعدآباد ته، نو دلته به یو بل انجینر صاحب سره موږ نور معلومات کوو. انجینر صاحب ته اجازه ورکوو چې لاړ شي خپل کارونه مخکې بوځي، موږ یې وخت نه ضایع کوو. انجینر صاحب ډېره مننه ستانه. مننه تاسو کور ودان چې دلته راغلی زموږ پوښتنه مو وکړه. عزتمن ژوند دې اوسي. ډېره مننه. لیدونکو دا چې انجینر صاحب بلال ته یو څه کار پیدا شو د تخنیکي کارونو پسې لاړې مرکز سعدآباد ته، نو موږ سره انجینر صاحب غلام ربیع د دې سره خبرې کوو او راختي
په ساده اصطلاح باندې چې دې ته د اوبو هغه کاسه وي اوبه هم دلته راځي او د دې نه بیا ښکته چې دی ډیناموګانو ته اوبه ځي. انجینر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې دا برېښنا کوټ فعال او برق ورکوو کله چې به لږ باران وشو نو ویلی وې چې اوبه خړې شولې یا اوبه کې نسر او شیان راځي برق به بندېدو د دې اوس چې کوم ترمیم روان دی دې څه به د دې مخه ونیول شي که مغه ستونزه به په همغه ځای پاتې؟ دا خو به د وخت نه مخکې خبره چې زه په ده وغږېږم چې دغه ستونزه به حل شي که نه شي. د متخصصین د اوبو د تنظیم کنټرول متخصصین په ده کار کوي چې هغوی کومه حل لاره راوباسي. نو بعد د هغې نه شاید د دې هغه ډیزاینر چې څوک دی هغه سره په اړیکه کې شي ټول په مرکز د افغانستان برېښنا شرکت په مرکز کې د ده دپاره تصمیم نیول کېږي چې کوم څه رقم لازمه ګڼي انشاءالله د ده نه به بهتره کېږي. خو همدا مشکل هم همدغه دی چې د کې ما تاسو ته ویل چې خځلې او شګه راځي نو د جال مخه نیسي ډب کېږي بیا موږ نشو کولی چې برېښنا کوټ فعاله وساتو او ښاریانو ته برق ورکړو. نو انشاءالله زموږ متخصصین بیا هم دا ټینګار کوم په ده به کار کوي چې هره ستونزې حل کړي او دا ځل پوره عهد او وعده تعهد شوی دی چې انشاءالله دغه مشکلات ته به د پای ټکی ږدي او انشاءالله دا به حلوي. انجینر صاحب تا ویله چې دا کومه شګه او خځلې چې راځي نو هغه د توربین دغه پرې خرابوي هغه پرې همدا دی چې دا کوم خراب شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کومه شګه چې د سیلاب په وخت کې راځي هغه دلته توربین ته صدمه رسوي همدا چې تاسو وینئ دا پیسنګ پلیټ نومیږي چې دغه جر کړی تاسو په خپلو سترګو وینئ چې دغه شګې جر کړی دی خراب کړی دی خوړلی دی او د توربین پرې چې کومې دي هغه هم نازکه شوي دي او ورسره دغه کوم ثابته برخه چې تاسو وینئ دغه ځای کې ووینئ چې دغه خرابې شوي دي دا ټول لامل د شګې دی او دغه د سیلاب د راتګ سره د شګې فیصدي په اوبو کې زیاتیږي او دغه تخریب کوي. نو انشاءالله زموږ انجینر صاحبان په دې فکر کوي غور سره فکر پې کوي او دغه ستونزې ته به د پای ټکی ږدي. انجینر صاحب تا د دې شیانو د تخریب خبره وکړله دا د دې ترمیم همدلته تاسو بیا کوئ که دا به کوم بل ولایت ته انتقالوئ؟ دا خو د انجینر صاحبانو لا تصمیم نه دی نیولی خو انشاءالله دا په افغانستان کې ترمیم وړ دي او زموږ د تولید حوزه چې کومه یوه ده په هغې کې دغه ماشینونه خارادۍ ماشینونه او د ویلډ ماشینونه دا موجود دي او د دې دپاره چې کوم مخصوص د ویلډ څیخان ضرور دي هغه هم خریداري شوي دي انشاءالله داخل افغانستان کې کېږي خو دا تصمیم نه دی نیول شوی چې چیرته وشي خو غالب ګمان باندې چې په تولید حوزه کې دا امکانات موږ لرو او انشاءالله زموږ انجینر صاحبان داخلي انجینر صاحبان په دې توانایي لري چې دغه ترمیم کړي او بیا ګټې اخیستنې ته آماده کړي. دلته خو به تاسو خپله کوم داسې سیستم نه لرئ چې د همدلته خپله ترمیم کړئ؟ فلحال نه فلحال دغه سیستم نشته دی ځکه چې دې دپاره خارادۍ ماشین پکار دی مثال نور مواد پکار دي نو په داخل افغانستان کې کېږي دا غټه خبره ده چې موږ داخلي انجینر صاحبان او
خپله په داخل افغانستان کې کولی شي چې دغه ترمیم کړي، خو کوم مواد خام مواد چې په کارېږي شاید د نورو ملکونو نه راوړلی شي، هغه کې څه نشم ویلی. او نور داخلي انجینر صاحبان دلته راغلي وو، ټولو خپل نظرونه ورکړي، دلته ترمیمیږي، خو نهایي تصمیم نه دی نیول شوی چې یعنې کولی شي همدې پلانټ کې دغه شي ترمیم شي، خو د دې د وسایلو د انتقال او د دې دلته نصبول وخت غواړي. نو ښه خبره به دا چې دغه کولاو شوي دي نو عمال ته ماشینونو ته انتقال شي، دا به بهتره خبره عمال ترمیم شي. ډیره مننه انجینر صاحب چې موږ ته د وخت راکړو، موږ سره د معلومات شریک کړل، ډیره زیاته مننه. د ستاسو راتګ نه نړۍ مننه، خیر اوسئ، هر کله راشئ، او دا د هیواد د آبادۍ په لور یو قدم دی، او انشاءالله دا قدم سر ته رسیږي، او الله دې نور هم داسې کارونه زیات کړي، او ستاسو د بیا راتګ په هیله چې تاسو راشئ او د ده نه برق خاریانو ته وصل شوی، او بیا د خاریانو سره هم دغه زیری شریک کړي، او انشاءالله په دې امید چې په نږدې راتلونکي کې به دغه زیري نه برخمن شو انشاءالله. انشاءالله انجینر صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړم، تاسو ته ښه کار غواړم، الله دې وکړي چې تاسو بریالي شئ چې دا پروسه سر ته ورسوئ. موږ یو ځل بیا راشو، دا برق تاسو ترمیم کړی او دې برق ورکړی. کور ودان هر کله راشئ. سلام علیکم. لیدونکو، نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د مناګي په برېښنا کوټ مو لرله. الله دې وکړي چې دا برېښنا کوټ زر فعاله شي او خلک د دې له برېښنا څخه ګټه واخلي. نو تر بلې خپرونې موږ له راکړئ اجازت، د خدای په امان.